السلام علیکم ورحمت الله. د سنا هیلث اکیډمي ته ښه راغلاست. دوستانو راځئ چې نن د جمعې مبارکې شپه د یا الله یا لطیفو د وظیفې ترسره کول په دې شپه کې د حاجتونو د پوره کېدو دپاره، د بندو کارونو د خلاصون دپاره او د ستونزو د حل لپاره یو ډېر مجرب او مؤثر عمل دی. د جمعې شپه د الله تعالی د خاص رحمت اورېدو شپه ده. په حدیث شریف کې راغلي چې ځینې داسې ساعتونه، داسې وختونه سته لکه د عرفات ورځ، داسې په طواف کې، او داسې د جمعې شپه، د جمعې ورځ، او داسې نیک نیک ساعتونه سته چې په هغه کې دعاګانې قبلیږي او د الله د طرفه څخه چې کوم طرف ته د الله طرفه څخه چې کوم رحمت دی هغه د خپلو بندګانو په لټه کې وي چې کوم بندګان کومې غوښتنې لري د الله په دربار کې قبولیت مقام ته ورسېږي. د جمعې شپه د هغه مبارکو وختونو څخه ده چې د بندګانو ټول حاجتونه او مشکلات، دا حاجتونه که د دنیا دپاره وي، د دنیا په مشکلاتو کې وي، یعنی ته د ناجوړۍ څه صحت غواړې، یا ستا حاجت که چیرې د کاروبار دپاره وي، یا ستا حاجت د نکاح و رشتې دپاره وي، یا د نیک صالح اولاد دپاره وي، یا د نوکرۍ پیدا کېدلو دپاره وي، یا ستا هغه حاجتونه چې ستا په زړه کې پراته وي ته بندګانو ته نسې ویلی، هغه حاجتونه دې راواخله او هغه حاجت راواخله چې ډېر وختونه یې ستا د دنیا ژوند در خراب کړی، ستا خوب یې خراب کړی، ته د خوراک په خوند باندې نه پوهېږې، یا د دنیا په مخ هغه حاجت یې راواخله، هغه تکلیف دې راواخله چې ستا د دغه حاجت د دغه تکلیف په وجه تا ته ژوند سرور سوی دی، یا هغه حاجت و تکلیف ستا د راواخله چې ته د حل څه ناامیده سوی، ته د پوره کېدو څه ناامیده سوی، هغه حاجت و تکلیف دې راواخله د دغه جمعې په شپه باندې برابر. د جمعې په شپه مخکې تک کښېږده، د جمعې په شپه د خپلو بندګانو حاجتونه او مشکلات، دعاګانې او غوښتنې د الله په دربار کې په لوړ قبولیت سره منل کېږي. د حاجتو په وخت کې په دې شپه عبادت او دعا کول د نجات تر ټولو غوره لار. د حاجتونو د مشکلاتو په پوره کولو کې د جمعې په شپه وظیفه او عبادت کول تر ټولو غوره او اغېزمنه لار بلل کېږي او د نتیجې او د مقصد لاسته راوړلو لار بلل کېږي. ځکه بعضې وختونه، بعضې اوقات، بعضې شپې، بعضې ورځې پر بعضو باندې چې دي الله جل شانه فضیلت ورکړی دی. اوس لکه د روژ جماعت په وخت کې دعا کول دا بالکل قبلیږي، د پیشلمي په وخت کې، تهجدو په وخت کې، د عرفات په میدان کې په طواف کې دعا کول دا رقم د جمعې شپه هم فضیلت لري. په دې شپه کې د یا الله یا لطیفو ذکر کول دا د رزق پراخوالی غواړي، د غمو څخه د لرې کولو، د غمو څخه ځان لرې کول غواړي، د بندو کارونو خلاصون غواړي، دا رقم نکاح غواړي، رشته غواړي، نیک اولاد غواړي، کاروبار غواړي، په سفر کې کامیابي غواړي، دبي او د سعودي تجارت لري هغه کې کامیابي غواړي، یعنی هر قسم حالت چې ته غواړې په دې شپه کې د یا الله یا لطیفو ذکر لپاره دا د خلاصون لپاره ډېر اغېزمنه بلل کېږي. دوستانو که چیرې څوک غواړي چې خپل کاروبار جوړ کړي، یا د محبت والا نکاح ترلاسه کړي، یا نیک صالح اولاد ولري، یا د خپلې خوښې تجارت ولري، نو دا وظیفه دې په خپل معمول کې شامله وي. عزتمنو زموږ هغه ورونه، هغه خویندې چې هغوی وایي زموږ افغانونه به په کومه وظیفه پوره شي، زموږ مشکلات به د کومې وظیفې سره پای ته ورسېږي. دوستانو دا وظیفه د هغوی دپاره علاج. محترمو که دا حاجت د اسمان برابر نه وي، د مځکې برابر سخت وي، نو دا وظیفه د یا الله یا لطیفو د ټولو مشکلاتو لپاره بې پایه اثرات او نتایج لري. دوستانو راځئ دا مختصره طریقه په مختصر انداز باندې موږ تاسې ذکر کوو د جمعې د شپې د برکت لپاره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها اما بعد. دوستانو دا مختصره طریقه صرف د جمعې په شپه د لمانځه د مقصد د لمانځه وروسته او بیا پر هغه ځای باندې ناست د لمانځه په اوداسه باندې مخ د قبلې طرف ته په اخلاص و یقین سره. دغه اخلاص و یقین تقریبا د هرې وظیفې دپاره شرط. دوستانو 11 واره درود شریف پر جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې ویل. کوم درود شریف؟ صلی الله علیه وسلم، صلی الله علی النبی الامی، اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد. هر درود چې تاسو آسان نو هغه درود 11 واره پر نبی اسلام مبارک باندې وایي. بیا 100 واره دا وظیفه وکړه یا الله یا لطیف جل جلاله،
یا الله یا لطیف جل جلاله یا الله یا لطیف جل جلاله سلوار چې دا وظیفه وکړه بیا به یو لسوار درود شریف وایي یو لسوار چې بیا درود شریف وایي بیا به په ډېره عاجزي او تقوا او توبې سره چې د خپلو ګناهو څخه توبه وکړي او بیا به لاسونه پورته کړي د الله دربار ته په اوښکو په زارۍ سره په ژړا سره به خپل حاجت مخې ته کښېږدي دنیا په مخ چې ټول نه لوی حاجت ستا د بند وي هغه راواخله مخې ته کښېږده او بیا په ډېر اخلاص سره دعا وکړه او الله ته وژاړه توبهګاره سره الله جل شانه به د دې جمعې د شپې په برکت او د دا وظیفې په برکت ستا ټول هغه سخت حاجتونه در پوره کوي او کوم چا چې په دې طریقه عمل کړی دی ټول حاجتونه او مشکلات یې پای ته رسېدلي دي او په خوشحالۍ زندګي بدله سوې ده تر بلې ویډیو د الله په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته